هسک مینې ته سفر لرو، راځئ د هسک مینې طبیعي ښکلاګانې، د هسک مینې رنګونه، کلیوال رنګونه او د هسک مینې کوم طبیعي ښکلا چې دا واقعا دا ډېره ځانګړې ده. دا زه همیشه خبره کوم لکه هسک مینې دا نوم څنګه چې دی چې د ټولو ولسوالو څخه د ښار څخه د دې د اوچتوالي سطحه ډېره پورته ده او بل ښه هغه دا دی چې ډېره زیاته ښکلا لري، په شنو ونو باندې په شنو فصلونو باندې پوښل شوې ده او د ازارناو خوړ چې شپږ میاشتې پکې مسلسل پکې اوبه روانې دي. د همدې برکت دی چې هسک مینې ولسوالۍ دی ډېر شینوالی او ډېره ښکلا یې وربخلې ده. نو راځئ د هسک مینې ښکلاګانې را سره وګورئ او که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، دا ښکلاګانې مو خوښې شوې نو تر نورو سره یې شریکه کړه. حد تر اوسه به کوشش کوو چې د خپل وطن ښکلاګانې نورو ته ورښکاره کړو. که پردي خلک چکر ته رانشي هغه زموږ خپل هېوادوال چې کوم یو دي، ډېری خلکو نه زه په نورو ځایونو کې اورم چېرې د چکر ځای نشته. نو د چکر ځای چې دی هسک مینې ولسوالۍ تاسو بهترینه آپشن دی. او بل رودوال صاحب د هسک مینې یو غټه خبره دا ده چې یو جګ باندې ودرېږه، انځور واخله، شاته هغه انځور کې بیکګراونډ چې کوم دی ډېر زیات ښکلی راځي که نه، عکسونو اخیستلو ته ډېره جوړه ده. نو راځئ تاسو وګورئ چې هسک مینې څومره ښکلاګانې لري، مختلفې کلو ته مختلفو ځایونو ته د چکر در کومه او فري سیاحت دی. نو که موږ تاسو فکر وکړو که نه په نوره نړۍ کې د دې شاله بیکګراونډ د شین کېدو دپاره یا شینوالي دپاره خلک ډېر غټ اپلیکیشنونه کار کوي، خو یوازینی وطن چې ښکلی دی هغه افغانستان دی چې ته عکس وباسه بیکګراونډ دې خپله ښکلی ښکاري. بالکل خپله ښکلی ښکاري. نو دا چې موږ خبره حقیقت دی نه، راځئ هسک مینې را سره وګورئ او د دې ښکلاګانو نه خوند والی. مننه. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو، هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو. خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو. خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې، پل د مینې کور د مینې په کمال جوړوو. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې، پل د مینې کور د مینې په کمال جوړوو. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمخ تللې نړۍ سیال جوړوو. د باروتو د لوګیو یې فضا پاکوو، د نفرت له جنګه سیمه شاوخوا پاکوو. کروندو کې کښتونه د ګلونو کرو، له اغزیو یې دښتونه او بیدیا پاکوو. کروندو کې کښتونه د ګلونو کرو، له اغزیو یې دښتونه او بیدیا پاکوو. چې په امن کې
دا هم د هسکې مینې ولسوالۍ د مریض کلی دا د مریض کلی دی دې پورې کلي ته بیا دې ته سروکا وایي او دې تر څنګ دې غاړه کې چې بیا ښکاري ده دا هم شیخ میدان دی او دا د دې سیمې عمومي ښکلا ده بیا که دې طرف ته وګورو دلته هم د چروازۍ سیمه ده یعنې دا ساحه ورننوتې ده ماشاءالله دا یو ډېر ځانګړې ښکلا لري او بالخصوص د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی چې اوس د یو شمېر بندیزونو سره مخ کړی نو هغه د دې لاندې کلي ده د دغه ساحې او د دې ځای تاریخي سیمه چې میجي بابا ورته هم وایي نو میجي بابا سیمه هم دغه دی چې د کیمرې په سترګه باندې موږ یو هڅه وکړه چې دا زوم یې کړو دا هم د میجي بابا سیمه ده مټوله هیواد بال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړوو چې په امن کې مټوله هیواد بال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د ښایست د رڼاګانو یې خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو